د ایران ولسمشر وژل کېدل، په امریکا او اسرائیلو شک او نور تازه خبرونه هم دې ویډیو کې راسره واورئ او نور معلوماتو لپاره پښتون پلس چینل سبسکرایب کړئ. پرون چې کله د ایران ولسمشر د چورلکې د غورځېدلو اوازه وشوه، همدې خبر ټوله نړۍ کې وغوغا خپره کړه. دا چې هماغه سیمه کې هوا خرابه وه، نو د الوتکې د پیدا کېدلو عملیات هم له ستونزو سره مخ ول. بالاخره ترکیه هېواد د ډرون په واسطه له ایران سره مرسته وکړه چې د الوتکې سیمه پیدا کړي. لومړیو کې خو ګمان داسې و چې شاید رئیس جمهور او ورسره خارجه وزیر او 8 نور کسان د غورځېدلو له امله شاید وحشي ځناورو خوړلي وي، خو له پیښې تقریبا 15 ساعته وروسته چورلکه او د مړو شوو کسانو جسدونه پیدا شول. رئیس جمهور د اوبو د بند د افتتاح لپاره تللی و. د رئیس جمهور د چورلکې سره 2 نورې تعقیبي چورلکې هم موجودې وي. خلک وایي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې 3 وړه چورلکې په یوه مسیر روانې وي، نو څنګه دا 2 نورې چورلکې همغه وخت د رئیس جمهور له چورلکې څخه خبر ترلاسه نه کړ چې د رئیس جمهور چورلکې سقوط وکړ. بل خبر دا هم دی چې کومې چورلکې سقوط کړی، هغه چورلکه د امریکا هېواد لخوا څخه جوړه شوې چورلکه وه. نو بعضې سیاسي شنونکي وایي چې ممکن دا پیښه طبیعي نه وي او یا د موضوع وروسته معلومه شي. د رئیس جمهور چورلکه په قصدي ډول ویشتل شوې او غورځول شوې ده. د رئیس جمهور د مړینې له خبر څخه وروسته ایران کې هیڅ ګډوډي رامنځته نه شوه. د هغوی لخوا څخه موقت ولسمشر وټاکل شو او ورته وویل شول چې 500 ورځو کې به ټاکنې ترسره کړي. د ایران اوسني ولسمشر د خلکو تر منځ کې زیات محبوبیت درلوده او خلکو ویل چې هغه به د مذهبي مشر آیت الله خمیني ځای ناستې واوسي. تاسې څه فکر کوئ چې د ایران د ولسمشر د چورلکې د غورځېدلو علت به څه وي؟